موجودوي خدای طاقت. او بیا چې حضور پاک راغی نو ابو جهل ولا مخې لراغی وته وی نن څه نوې زاړه شته که نه وی او وی څنګه وی بیت المقدس ته تللی ما واپس راغلی مونږ بیت المقدس کې ورته وایو هغه وی په ویښه وی څنګه تللی بس وی لاړم الله بوتلم وی د خلکو مخکې به ووې خبره یې پې کلکوله چې دا خو به ټول خلک ونه مني دا شته مسلمانان به موی چې دا څه وایي دا به مو واپس ترېنه لاړ شي حضرت ابوبکر لورغه وی راشه مرګره خدای نن بل سوي وی سوي وی چې په لک سات کې د بیت المقدس ته تلم او بیا واپس راغلم لک سات کې وی دا خبره کې مړه وی دا خو وړه خبره ده وی کاغه وی چې په لک سات کې اسمان ته تلم او بیا راغلم به منم چته دروغ مونته نه دی وی نو خلک یې وتراغون کل وی د دې مخ کې به وی چې د ترې میاو حضور پاک هغې ته مخامخ و د دې وجې نه بعضې علما وی منامي د خوب معراج دی او راجح دا چې دا د ویښې دی که دا خوب په هغې څوک اعتراض نه کوي که ما درته اوس ووایي چې هلکه مینه بېګا زه په خوب کې تللی م او په خوب کې بیت المقدس کې مونځ کړی دی نو ته به وایې چې هلکه خوب کې خلک امریکې ته هم دي او لندن ته هم دي د ویښې په هغې خلک اعتراض کوي وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس خلق یې راغونډ کړل دوی ته ووایه وی بېګا تلم بیت المقدس ته بیا راغلی ما ابو جهل خو پوره شیطان غټ پالي فلامو شیطان رضی وی تلی وی یو نو بیا خو به د بیت المقدس جومات تا ته معلوم یې که نه وایه که د جومات مخ کم طرف ته دی جومات د ښار نه کم طرف ته دی ښار څنګه دی د ښار شکل څنګه دی د ښار کوڅې څنګه دی حضور پاک وی دلته اوس حیران شوم چې خدای زه څه ویم یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او لږ ساعت له لاړ شي هغه زمانه کې خو بجلی هم نه وي نو څه پته لګي زه د ښار نه څه خبر ما ته څه پته لګي زه اوس لاړم چین ته یو 10 ورځې مې پکې تېرې کړې او په 4 صوبو باندې د چین وګرځېدم او جوماتونه مې پکې ولیدل او انسټیټیوټ هغې چې ورته یونیورسټي وي اسلامیه مې پکې وکته خو که ما نه یې تپوس وکړه چې هلکه په ورونچي کې دا یونیورسټي کوم طرف ته ده نو ما ته څه پته لګي وروره خو بس کې تللی م او بس کې راغلی کاشغر ښار مې ولید که ته ما ته وایې چې دا کاشغر ښار دا په کم طرف کې دی او د چین کم سیټ ته دی وروره زه څه خبره یم خو لاړم او هغه ښار کې وګرځېدم په ورځې تللی 2 ورځې مې تېرې کړې دي پته نشته هوټل کې ډوډۍ خوړلې ده هلکه د هوټل کې د مسلمانانو ډوډۍ خوړه ده کم طرف ته نو خر بچیه ما ته څه پته لګي کم طرف ته دې د طرف نه څه خبرې پخوا دلته یو وکیل صاحب و هغه به دا قوله په سروله دا د پټکي رواج ډېر زیات و پخوا به د مشرانو پټکي په سرول یو ښځې نه یو سړي کور نیولی ښځې دعوا وکړه جج سره چې ما نه دې سړي کور نیو دا وکیل صاحب د هغه سړي وکیل و چې عدالت ته لاړل نو وکیل په جرح وکړه په دې ښځه وی دا کور ستا دی وی یو وی د دې څو لاړې دي برګې څو دي اوس که ستی نو تا ته به خپل کور او د هغې برګې معلومې که ستا ته برګې نه معلوم چې څو لاړې دي نو تا بیا به ستا نه ښځه حیرانه شوه ورته وکیل صاحب دا خو ما جوړ کړی دی په ګلکار او په مزدورانو زه د برګو نه څه خبره او چې مې جوړ کړه دې ظالم رانه نیولی دی خو وکیل صاحب تا نه یو تپوس کوم دا کور ما یو ځل جوړ کړی دی په خپله نه دا مې جوړ کړی دی په مزدور او په لیبر او د نیولې صرف په ژوند کې یو ځل مې جوړ کړی دی او دا پټکې ته روزانه څاروي او ماښام یې سپړې ستا د پټکي څو وله دي وکیل صاحب غریب غلی شو چې زه د پټکي د ولونو نه څه خبر یم ما ته څه پته لګي چې څو ولونه دي تاسو په دې جومات کې څونه منځونه وکړل که زه رانه تپوس وکړم چې زمونږ په دې جومات کې څو صفه دي نو ته وایې مولوي صاحب زه خو صفونو شمېرلو له نه یم راغلی خو دلته پکې مونځ کوم دا خو چاته پته نه حضور پاک نه تپوس کوي ښار جومات کم طرف ته و د جومات دروازې څنګه دي دا حیران شوم چې خدایه کویم چې ما ته خو پته نشته دا قمقل دي راپورې اوس ملنډې کوي او لاسونه ټپوي او خاندي او که ورته ویم نو زه خو د شپې لږ ساعت له تلې م په تیاره کې ما ته څه پته لګي وایي چې دې تپوس وکړه حضرت جبریل علیه السلام بیت المقدس او ښار غونډ راوړو او په دې جبل ابي قبیس یې راته مخامخ کېښود
یعنی کې خودل دا چې پردې ختم شي دا نه چې خاري روچت کو دلته کې خود خاري نه روچت کړي چې دلته کې خود او غزمکه خالی شو مطلب دا چې څنګه جبل ابي قبيس مليدا د قسم خارولید پردې ختم شوي مکمل پردې لاړې ختم شوي دی به تپوس کو ما به ما تخکارې د ما به جواب ورکاو دې ته معجزه وي نه منو وی نه منه وی خیو کارو کوي کنه وی ستاسو قافله د شام نه را روانه وه او یو تله هغې نه تپوس وکړې زما براق د هغه قافلې سره تیر شو یو خړ اوښ ویرېده او په ځمکه پرېوته او خپی ماته شو دی تپوس وکړې پلانکي ځای کې د بلې قافلې نه یو اوښ روک شوی ورپسې ګرځېدل بیا بلا قافله وا هغه کې زما پلان کې مرګره هغه سره په کته باندې د اوخ جام کې وب پرته و ما راواغې شي موسکل تاسو کې چې قافله را لې تاسو کو الکه تاسو نه اوخ او پلان کې ځای کرانه اوخ روک شوی مونږ ورپسې ګرځېدو ابل نه تاسو کو او یاره وینا غهانی اوخ منډه کړې و یاره را پرې وخت په ماته شو ابل نه تاسو کو چراله وتا په جام کې او یو بوي ما په اوخ تړلې وي وی چې مې وکتل اوبه نشته ما وی دا اوبه به توی شوي کته مو چه ده جام هم نه دی وړېدلی او په جام کې اوبه نشته حضور پاک وی ما درنه وڅښلې دا ټولې خبرې معجزات دي د حضور پاک دا عقل نه اوچت قسم په خدای زمونږ ښکلي مبارک پیغمبر له خدای پاک ډېر لوی شان ورکړی یو شانې دا دی چې حضور پاک نه هغه کارونه خدای صادر کړي دي چې کم کار د عقل او د عرف نه اوچت دی چې ته ومنې ولې یو باندې سیر هغې په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی حضور پاک دعوت ورکوي ایمان راوړه مسلمان شه هغه ورته وایي ستا د پیغمبر څه دلیل دی وګورئ معجزاتو باب کې په ترمذي دویم جلد کې شته هغه ورته وایي حضور پاک ورته فرمایل وی که دا اونې دی غونچک ته اشاره وکړم چې راکوشه او لاندې راشي او بیا ورته اشاره وکړم چې بره وخیجه وبه منې بلکل ځکه دا د پیغمبر نه بغیر بل څوک کولی نشي دا پیغمبر کوي د خدای په طاقت بې د الله د طاقت نه بل څوک کولی نشي رسول الله مبارک هغه غونچک ته اشاره وکړه څانګه اوږدېده ځمکې له راورسېد بیا اشاره وکړه څانګه لنډېده خپل ځای له ورسېد بانډیسي کلې بیا شهادت وی خدای مسلمان حضرت جابر سوی